اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې بخمله غواړي تازه ګل ته بل واده وکړي، نو په دې خاطر یې میوه ګل سره مشوره وکړه. اوس به دا واورو چې د عبدالرحیم تختونې خبره په امن کمیټه کې څنګه یادیږي او آیا د خلاصون لپاره یې کومه لاره شته؟ ملا صاحب، تا ویل چې د عبدالرحیم په هکله درته چا زنګ وهلی دی، اوس دا ووایه چې چا زنګ وهلی و او څه ویل؟ انجینر صاحب فرید خانه زنګ راته جابر وهلی و، د وسلوالو مشر. اوله ورځ یې زنګ راووهه چې عبدالرحیم زموږ سره دی، خو ما ورباندې باور ونه کو. ما ویل کیدای شي دروغ وی. ورته مې وویل چې تر څو ورسره په خپله خبرې ونه کم نو باور مې نشي. په دوم ځل چې زنګ راووهه خبرې مې ورسره وکړې نو پوه شوم چې په رښتیا عبدالرحیم هغوی سره دی. شکر خدایه شکر چې عبدالرحیم ژوندی دی. ملا صاحب په دې خوشحاله شوم چې ژوندی دی، خو په دې خفه شوم چې وسلوالو سره دی. اوس نو څه کول پکار دي؟ همدې ته خو زم راغلی یم چې څه وکړو. مولوي صاحب یوازې د همدې خبر لپاره یې زنګ وهلی و، که نه نور څه یم درته وویله؟ هغوی غوښتنې لرلې، ویل یې که عبدالرحیم ژوندی غواړئ نو باید زموږ غوښتنې ومنئ، او غوښتنې وړې غوښتنې نه دي، غټې دي. غټې غوښتنې؟ نو آخر دوی غواړي څه؟ ملا صاحب درته روښانه کړي دي؟ هو، راته یې ویل چې د امن کمیټې نه باید لاس په سر شم، او بله دا چې د غره قانون هم وایي موږ ته راپرېږدئ، تاسو به ورسره غم غرض نه لرئ. ښه نو د دې به څوک ضامن وي چې موږ د هغوی غوښتنې ومنو او بیا د هغوی عبدالرحیم ژوندی راپرېږدي؟ که هر څه یي، موږ ته اوس د ټولو نه مهم د عبدالرحیم ژوند دی، او باید هغه څه وکړو چې عبدالرحیم موږ ته ژوندی لاسته راشي. دا شرطونه به ورته موږ ومنو، خو په دې کې موږ سره د نورو خلکو حق دی، او خلک به د خپل حق نه کله تیر شي. او بله دا که موږ ورته دا شرطونه نن ومنل نو بیا به راته سبا نور شرطونه ږدي، بیا هغې سره به څه کوو؟ انجینر صاحب فرید خانه که شرطونه یې ونه منو نو خدای مکه زوی به مې د منځه لاړ شي. زه اوس په یو دوه کې حیران یم چې څه وکړم، سره د دې چې عبدالرحیم هم راته وویل زما غم مه کوئ، د وسلوالو شرط ونه منئ. عبدالرحیم ویلی دي، خو موږ ته داسې لاس تر زنې کېناستل نه دي پکار، د حل یو لار لټول خو غواړي که نه؟ ملا صاحب ته داسې وکړه چې تر هغې پورې ورسره نرمې خبرې کوه، بس د منلو او نه منلو په منځ کې ساته. موږ به له خیره سره کومه داسې لاره پیدا کړو چې عبدالرحیم ژوندی لاسته راشي، او بیا که کومه لاره پیدا نه شوله نو مجبور چې شرطونه ومنو، ځکه چې اوس موږ ته د عبدالرحیم ژوند مهم دی. زه هم چې هر څه کوو باید زر تر زره یې وکړو، ځکه که په وخت سره وسلوالو ته ځواب ورنه کړو نو خدای مکه عبدالرحیم به ووژني. تورپیکۍ د سکینې په هکله خو موږ خپله هڅه وکړه چې پخلا به یې کو، ځان سره به یې کنډه او کلي ته بوځو، خو چې هغې انکار وکړه نو زموږ غاړه خلاصه شوله او زه د ملامتیا نه خلاص شوم. د کشمالې پلاره په همدې خوشحاله یم چې موږ سکینې ته ملامته نه شو، خو که راسره کنډه او کلي ته تلې وه زه به نور هم خوشحاله وم. کور کې هم لږه ګڼه ګوڼه وه، د مرکز کارونه به هم ښه کېدل. بس نو د مرکز کار خو دلته هم کوي او کشمالي سره ډېره مرسته کوي، خو هسې تورپیکۍ اوس مې سودا ابرار ته شوله. ابرار ته ولې سودا کې؟ هغه خو دلته ښه خوشحاله دی، ارامدار سره لوبې هم کوي او مرکز ته هم ځي، او که بیا خفه و ورپسې به راشي که نه. ښه خبره خو همدا ده چې ابرار کله مور سره او کله تا سره یي. په دې هکله نه وایم، ما سره د ابرار د سبق غم دی چې هلته په مدرسه کې وخت په وخت به ورته تله، نو وایم هسې نه چې دلته یې سبقونه خراب شي. وی دلته به یې ولې سبقونه خرابېږي؟ ولې دا رمداد نه ځي مکتب ته؟ دلته په مکتبونو کې د مکتب سبق هم شته او د مدرسې. اوس چې ما تا له خیره سره ځو په کشمالې به سپارښتنه وکړم چې ابرار په هماغه مکتب کې داخل کي،
په کوم کې چې رامداد دی که څه فیس میسې پکاري هغه به ورته ته رالیږي. سکینې ته خو باسم خرچه رالیږي نه د ابرار د فیسونو پیسې هم پکې ورکې. دا خبره دې ښه وکړه. ښه تورپیکۍ بیا نو له خیره سره ته ځان تیار که چې زه او ته به ځو. له خیره سره په مخ کې سفر پروت دی. تازه ګله زویا کوم ضرور کار خو دې نه و؟ نه ابۍ ولې تا څه ویله؟ په زړه کې مې یو خبره ګرځي راګرځي. ما ویل چې درته یې وکم او که نه. ابۍ خبره په زړه کې مه ساته وایه. هسې زویا فکر مې کاوه که نه چې زر که په تا هم ډېره ګرانه وه او په مونږ هم او د هغې اولادونه هم په ټولو شکر ګران دي. خو هغه د چا خبره چې د مړه سره کلي نه کېږي. ابۍ نه پوهېږم چې ته ما ته څه ویل غواړې ولې راته صفا خبره نه کې؟ صفا خبره دا ده زویا ما ویلې چې د تا دپاره غم شریکه پیدا کو مطلب بل واده درته وکړو. څه بل واده؟ ابۍ په دې خبره باندې تیږه کېده. زما ټوله کورنۍ زما غم شریکه ده. زه لا واده ته تیار نه یم. تر اوسه پورې د زرکې غم زما په زړه کې پروت دی او زه د همدې غم سره خوشحاله یم. زه نه پوهېږم چې نن سبا ولې هر څوک ماته د واده خبره کوي. سرداره کام راته دا یادونه وکړه چې ته باید بل واده وکړې. نو د زرکې مینه خو ستا له زړه څوک نه باسي او بیا ته به تر څو خپل اولادونو دپاره ځورېږي چې واده وکړې نو اولادونه به دې راټول سي د خپلې مور سینې لاندې به سي. ته وګوره زه کونډه نه وم کونډه ومه که نه خو بل واده مې وکړو د همدې دپاره چې د دنیا غمونه بنده په یوازې ځان نسي وړی. نو ځکه درته وایم چې غم شریکه درته ښه ده. ابۍ دا معلومات ټولو ته شته دی چې ته کونډه وې واده دې وکړه خو تا خپل زوی ستر کړی دی تر منزله دې رسولی. زه هم غواړم چې خپل دا دوه اولادونه ستر کم او منزل ته یې ورسوم. نو په همدې خاطر بل واده ته تیار نه یم. که تاسو هم په دې خبره تیږه کېږدئ نو ښه به وي. سمه ده نو خو بیا هم فکر پکار دی. وای خدایا دا عبدالرحیم دومره څوک نشته چې اوس یې پوښتنه وکړي. پلار یې هم همدلته کور کې ناست دی تاویږي را تاویږي داسې نه کوي چې زوی پسې ووځي. یا د الله تعالی نیکبختې زه نور څه وکم چې څه مې په وس کې دي هغه خو کوم که نه. چې ستا په ځای اوس عبدالرحیم وی که نه نو ته به یې وختي راغوښې کړی وی. ترورې کاکا به نور څه وکړي او دا مجبوره ده بچه د احتیاط نه کار واخلي. اوس دا معلومات نشته ده چې عبدالرحیم خلکو چیرته ساتلی. ولې معلومات نشته؟ نو غره ته تللی و غره کې به یې ساتلی چې دا خلک پې حمله وکړي وسله وال به وتښتېږي. یا د الله تعالی نیکبختې ته ولې داسې خبرې کې که موږ په وسلوالو باندې ناڅاپي حمله وکړو نو کیدای شي چې عبدالرحیم ته زیان ورسوي. موږ غواړو چې عبدالرحیم روغ رمټ راخوشي کو خو بس ته د خپل زړه خبرې کې نو. کاکا ترور مې ملامته نه ده خیر ده عبدالرحیم پسې ډېره خفه ده. ای کاکا مې فکر سم نه ده او تم داسې خبرې وکړې. غلی شه ټوله خبره همدا تا نه ورانه ده. همدا ستاسو د لاس عبدالرحیم لاړه. درته مې ویل چې هلک منع که هېڅ دې نه کول او اوس راته دا خبره هم کوئ. افسوس دی نو افسوس دی چې پسې نشم وتلی. که وس مې وی پسې غره ته تلمه خپل زوی مې راخوشي کو. د عبدالرحیم مورې خبرې په احساساتو کې پکار نه وي. موږ هر څه باید په فکر سره وکړو. اوس په همدې لټه کې یو چې کومه لاره ده چې موږ ته عبدالرحیم هم سلامت راورسیږي او د وسلوالو ناوړه غوښتنې مو نه منو. ګلزاره وروره ما انګړ جاړو کړی دی نو ته داسې وکړه چې دا ګن ډیران ته ویسه او ګزارې که. ښه سمه ده زرمینې خورې دا ټول دې ځای نه ټول کړمه. او خو که دا ډکې مکې پرېږدې دا پرېږده دا بیا زه په تنور کې واچوم
زرمینې خورې هغه وګوره مور مې راغله. وی شکر چې په خیر سره راغلل. تورپیکی بابای څنګه داسې ځان ته راغلې؟ پلار مې چی شو؟ ابرار چی شو؟ پلار خو دې د باندې چا سره ایثار شو. ښه ستړې مه شې، په خیر راغلې. ښه ده شي. مورې ستړې مه شې. ښاد شي زویه ښاد شي، لوی سړی شي. ابرار څه شو؟ هغه در سره رانغی؟ هغه خو پاتې شو د خپلې مور سره. پاتې شو؟ مورې تاسو خو تللي وئ چې سکینه به به یې راولی، تاسو ورته ابرار هم پرېښوده؟ هو نو سکینه نه راتلله او ابرار هم خپلې مور سره خوشحاله و، موږ هم پرېښوده. تورپیکی بابای اوس خو به درته معلومه شوي که نه چې سکینه ستاسو تلو ته کم اهمیت نه ورکوي. ما ویل که زه هغه وخت تاسو ته دا خبره وکړمه نو ستاسو به په زړه کې بل څه تیر شي. خو ښه دی چې لاړئ، درته معلومات وشو او زما په یقین چې تاسو به ډېر خفه کړي ځکه هغه د چا خاطر نه کوي. زرمینې موږ د چا نه خفه کېږو نه. که سکینې کومه زیاته خبره کړې ما بخلې ده. زه نه له چا نه خفه کېږم او نه له چا نه ګیلې کو. موږ همدې لپاره تللي وو چې زموږ غاړه خلاصه شي او شکر دی خدای تعالی ته م غاړه خلاصه ده. بس ښه شوه چې هغه در سره رانغله. که در سره راغلې وه نو دا کور به درته تنور و تنور. مورې زه خو په ابرار باندې ډېر خفه شومه چې تاسو هلته پرېښوده. د هغه سره خو زما دلته ډېر ساعت تېرو. زویه هغه هلته خوشحاله و او که بیا هم چېرته زړه تنګ شو له خیره سره راځي. کله به تا سره اوسېږي او کله رامداد سره. بخملې تا څه وکړه؟ تازه ګل سره د خبره یاده کړه او که نه؟ خبره مې یاده کړه خو هماغه د تا خبره سوه چې زړه یې نه دی. د ښایسته ګل پلاره دا څه شف شف کوئ؟ تاسو کومه خبره یادوئ؟ لږه خو ما هم پوه کوئ که نه؟ هسې نه هغه د کور جوړولو غوندې بیا هم کوم کار نه روان کړی. خدای مکه دا ځل پکې بل څوک مړ نه شي. شیرینې د تازه ګل د واده خبره کوو، غواړو چې هغه ته په خیر کور ودان کو، خو تازه ګل غاړه نږدي. ښه خو داسې وایه که نه؟ او رښتیا دا مشوره تاسو کله کړې وه؟ هغه تېره ورځ ته ښایسته ګل سره کوټه کې وې نو بخملې رایاده کړه. ما هغه وخت ورته وویل چې تازه ګل به یې ونه مني، خو بخملې ویل نه زه ورسره غږېږم خامخا یې راضي کوم. هو نو خپل قام کې به ورته څوک لیدلي. تازه ګل ته خو هر څوک خور او لور ورکوي، هغه ته د ښځې کولو څه کمی دی. شیرینې د موږ د کام جلی نه ده، جلی همدلته په کلي کې ده، خو چې خدای پاک تازه ګل رضا کي. ښه جلی همدلته کلي کې ده؟ وګوره جلی هم ورته کتلې ده، خو هسې چې دا به څوکي. زه خو وایم چې تازه ګل واده نه کوي، بس تیر شی تی پازا به وایي ما ولې ورپورې نښلی. شیرینې که واده یې وسي نو یو څه غم به یې کم سي. زه خوارې غم به یې کم شي چې واده یې په زړه نه غم به یې څنګه کم شي؟ د یو نه به ورته دوه غمونه شي، یو یې د زرکې د مړینې غم، بل یې دا بله ناوې چې هغه هم تاسو ورته په زور کوئ. کلارې کښېنئ تیر شی تی. ښځی اوس په دې خبره باندې سر مه خوږوئ، دا بیا وروسته هم کېږي، کله بیا ورته بیا یاده کو. که کورې ودان شي نو بده خبره نه ده. د ښایسته ګل پلاره بده خبره نه ده، خو چې تازه ګل یې نه کوي نو تاسو یې ولې مجبوروئ؟ ستاسو په دې کې څه مقصد دی؟ د پولې پولې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې عبدالرحیم د بندي کېدو او بیا راخوشي کېدو په هکله په امن کمیټه کې یادونه وشوه. نو آیا د امن کمیټه به وتوانېږي او که چیرې د جابر خان شرطونه ومني نو پایلې به یې څه وي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پولې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 2 3 8 3 10 30 55
0 2 6 3 10 3